په جرات درته ویلی سم دا 15 کالو کې زه ډېر هلې ځلې کړي دي چې ستونزې چې موجودې وې دا ستونزې رفع او ستونزې په څه کې وې اول 1,000,000 جربه ځمکه غاصبینو غصب کړې 1,000,000 جربه عامه ملکیت او بهترین دولتي ملکیت غاصبینو غصب کړ او هیڅ چا ورته نه ویلې چې سترګو باندې دې وروزي دي تمام ورځ به ورته چکچکې کولی صاحب چې فلاني خان 10,000 جربه نیولې او فلاني خان 10,000 جربه فلاني خانان نه دي غاصبین دي قاینین دي ختم دا غصب به ختمېږي څه کار ده وطن د خدای ده او د ولس ده او دوی ځان ته ګټي دوم قانون کې تشریح خاص جرم دی فکر کوي ته دومره کارونه یې وکړو چې ورته نه څه ویلی چې جرم دی کړی اوس خاص جرم ده 11,000 نفره تشخیص شوي دي انشاءالله تعالی له ټولو نه به برته حق اخلو تاسې حق به له دوی نه اخلو دریم فساد ځمکه یې خاص کړله په تاسو یې وویشله تاسې څه درلودل سم چې حلال پیدا کړي وو دې غاصبینو ته ورکړل سبا وایي بیرته له کورونه ووځئ ښه عدالت نه ده ما طرحه دا ده چې تاسو سره کار کوو چې تاسو جایداد مسئول سي له دوی نه بیرته د دولت او د ملت حق غواړو او حق به ورنه واخلو اوس په حرکتو جګېږي اوس په هر اجړه خورېږي اوس په حرکتو جګېږي اوس په هر اجړه خورېږي یو باتور ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړېږي هی هی وطن هی هی وطن هی هی وطن هی هی وطن اما له ټولو نه مهم عامل دا و چې دولت توجه په یادم دی وقتی چې زه ولسمشر شو د وزارت شهرسازي نه څو نفر بندیخانې ته لاړل په مجرد چې لږ څه فشار ورکړي وتښتېدل په سرحداتو کې ونیول اوس 15 کاله او 20 کاله بندیخانې کې دي ځکه قراردادونه یې کړي وو قراردادونه ټول غلط دي نو ضرور ده چې موږ یو ژمنه یوه دنیا ده برمو بز یوه نړۍ ده